د افغان لوبغاړو لوړ مشرونه، سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مو ومنئ. قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې تاسو به ټول جوړ روغ خوشحاله وئ. تر هر څه د مخکې که غواړئ چې زموږ هره ویډیو وګورئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د افغان لوبغاړو مشرونو کوم لوبغاړي لوړې تنخواوې لري؟ د افغان کرکټ بورډ شاوخوا 80 لوبغاړو ته په مختلفو کټګوریو کې میاشتنی مشرونه ورکوي، چې د دغه ډلې څخه الف کټګورۍ کې اصغر افغان، رشید خان ارمان، محمد نبی اسحاقیل، محمد شهزاد، ګلبدین نایب شامل دي. ګلبدین نایب مخکې بی کټګورۍ کې و خو اوس الف کټګورۍ ته پورته شوی دی. د دې کټګورۍ لوبغاړي میاشتني معاشونه نفر 3250 امریکایي ډالر دي. په دغه لوبغاړو کې بیا لوبډلمشر لږ امتیاز نور هم لري او له عادي لوبغاړو بیا د لوبډلمشر معاش لږ لوړ وي. په بی کټګورۍ کې شاوخوا 11 لوبغاړي شامل دي چې نور علي زدران، شکور زدران، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی، دولت زدران، سمیع الله شینواری، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شهیدی، آفتاب علم او شفیق الله شفق موجود دي. دوی هر لوبغاړو میاشتنی معاش 2250 ډالر دی. په سی کټګورۍ کې بیا جاوید احمدي، عثمان غنی، نصیر جمال، یمین احمدزی، احسان الله جنت او ظاهر خان د هر لوبغاړي میاشتنی معاشونه یا تنخوا 1100 امریکایي ډالر دی. په ډي کټګورۍ کې بیا وفادار مومند، درویش رسولی، اکرام علی خیل، نجیب الله ترکی، ضیاء الرحمن شریفی، ضیاء الرحمن اکبر، کریم صادق، قیس احمد، رحمان الله گربز، وقار سلام هیل او د دوی هر لوبغاړو د میاشتنی معاش بیا 600 ډالر ده. ځینې نورې کټګورۍ هم شته چې پکې د 19 کلونو او ځینو هغو لوبغاړو نومونه دي چې په کورني کرکټ کې تر نورو ښه ځلېدلي او معتبر دي. او ایف کټګورۍ کې 300 امریکایي ډالر اخلي او په جی کټګورۍ کې بیا 200 امریکایي ډالر اخلي. قدرمنو لیدونکو، تمه د معلومات مو خوښ شوي نو په وروستیو کې بیا له تاسو هیله کوو چې لاندې تاسو ګورئ سبسکرایب پلیز په ده باندې کلیک وکړئ او زموږ به هره ویډیو تر تاسو ورسیږي او ضرور زموږ ویډیو لایک هم کړئ. مننه.